کم خلک چې د رمضان المبارک په تیریدو سره ډایرک په ګناهونو باندې ورله، په نافرمانو باندې ورله او په لویو لویو ګناهونو کې مبتلا شو، په بې پروایي سره په دغه کې اخته دي او هیڅ احساس ورته نه کیږي، نو ای زما مسلمان وروره او ای زما نوجوان وروره او ای زما مسلمان خورې، ته دا ومنه، ته په دې یقین وکړه چې جبرائیل امین کومې خیرې کړې وي نو هغه خیرې ستا په حق کې قبولې شوي دي. جبرائیل امین چې کومې خیرې کړې وي او نبی علیه السلام د منبر په پوړو باندې خته او جبرائیل امین یو خیره دا وکړه چې د رمضان المبارک میاشت پې تیره شوه او د بخنه ونه شوه، نو الله دا بنده هلاک کې، نو خیرې جبرائیل امین وکړه. جبرائیل امین د ځانه یو حرف هم د خولې نه نشي ایستی، دی د الله په حکم کړي دي. الله ورته ویلي چې داسې خیرې ته وکړه او د نبی علیه السلام په مخ کې وکړه، نبی علیه السلام ته حکم و چې هغه پې امین ویو، نو د الله په حکم وشوې او خیرې د جبرائیل امین د خولې دي. دا څومره خطرناک دي او د دې نه پس پې د نبی علیه السلام په خوله مبارکه امین دی، او د امین مطلب دغلته دا دی چې یا الله د جبرائیل امین دا خیرې قبول کړي چې دا کمې کړي. نو ای زما نوجوان وروره چې د رمضان په تیریدو سره په تیزۍ سره په ګناه داسې ورلې، ته به وې د دې ګناه نه چا په جیل کې بند کړی وي او ناڅاپه په دې ګناه ور پرېښودې، ته په ځان پوهه شه چې د رمضان دا میاشت کومه تیره شوه که نه، د دې خیر او برکت ستا نصیب نه شو، 1% اثر یې در باندې نه دی کړی او د جبرائیل امین په خیرو کې رالې او دا به ستا دپاره د تباهۍ او د هلاکت ذریعه څه کېږي ګرځي. نو پام کوه نوجوانه، داسې مه کوه. نن سبا بیریش او بیګیري نوجوانان چې الله ورله سپینې چمړې ورکړي دي او ښایست یې ورکړی، بېدبي دي ماپي نن سبا هلکان خرڅېږي، په هلکانو نمایشونه کېږي، په هغوی باندې پیسې شیندل شي، هغوی چې کوم دی د مالدارو خلکو ساتلی دي، میلې ولګېدې په دې رمضان کې، د دې اوس چې کوم دی په دې پارکونو کې د چکرو په موقع، د زیرتونو په موقع، دا څه روان دي زما رونو؟ دا موږ بدمنۍ له دعوت ورکو، دا منګه د رزق تنګدستۍ له دعوت ورکو، دا منګ د الله سات په سات عذابونو له دعوت ورکو، دا منګ د الله خفګان له دعوت ورکو، او زمنګ نور څه وستی، زمنګ کار آواز اوچتول دي، په تا آواز کو، تا ته یو چې مسلمان وروره زما د آواز بل ته ورسوه. حکومت وخت ته ویو چې تعالی الله زور درکړی دی، ته د لاس په زور دا ګناهونه او دا فحاشي او دا بدعملۍ منع کا. ورنه نبی علیہ السلام فرمایي چې الله زما هر امتی ته بخنه کوي، خو چې کوم علل اعلان په ګناه کې مبتلا دی، د په دې خپله ګناه دا ټوله معاشره ګنده کړې ده او نورې معاشرې ته هم توجه دي ګناه طرف ته راتاوي، الله به زما داسې امتي ته بخنه ونه کړي. زه خو حکومت وخت هم وایم چې راونیسه او دا فحاشي او بدعملي بنده که، که نه بندې قسم بالله چې د قیامت په ورځ به ته اول نمبر حکومت وخت ویم، ته به په دې کې ګیرې. او بیا چې کوم په معاشره کې عام خلک دي چې هغوی په بچي باندې د لاس نیولو وس کېږي، د ټق وس یې پې کېږي، د حکم وس یې پې کېږي، بیا هغه ته ویم زما خو کار دا دی، زه خو به سوال وکم، زه خو به مینت وکم دې نوجوان ته چې نوجوانه دا په کوم حل کې لګي، دا موږ نن امت د کومو مشکلاتو سره او د کومو حالاتو سره او د کومو چیلنجونو سره مخامخ دی. دا په زیرتونو کې څه شروع دي، دا د چکرو په موقع څه شروع دي، دا نوجوان چې د کوره روزي او په کومه نشه کې دی راووتو، ستا په کور کې تور سره مور ده او ستا په کور کې پلار دی، ته د هغوی د زړه ټوکړې، ته ډېر په نشه کې د کوره راووتې، خو تا ته پته نشته چې هغوی الله ته لاس اوچتوي چې الله دا بچی مې ډېر قمقل دی او دا نافرمانه دی او یکدم دې د پلار نافرماني شروع کړه، یکدم دې د مور نافرماني شروع کړه او د هغوی خبره نه منې. نو پام کوه نوجوانه، ډېر غلط طرف ته روانې او په دې باندې سوچ وکئ. او که د روجې میاشت ختمه شوه نو د مسلمانۍ رسۍ د غاړې نه ده وتلي، د کلمې طیبې رسۍ د غاړې نه ده وتلي. لږ په هوش او حواس کې اوسېږئ چې موږ مسلمانان مرګ لرو، ورځ د اخرت لرو، د الله مخ کې ودرېدل لرو او حساب او کتاب لرو، باقي به د الله د رحم او د فضل سوال کو او امت ته به دا نصیحت او پیغام رسو. وصلی الله علی النبی الامین.